د خیال نړۍ درنو محترم لیدونکو سلامونه نیکې هیلې. زه عنایت جبار خیل یم او دا تفریحي خپرونه ده. په نننۍ تفریحي خپرونه کې راغلي یو د جلال آباد ښار اومې ناحیې ته. دا نو هغه سیمه ده چې د جلال آباد د ښار د اومې ناحیې د درونټې ساحه ده. دا هغه حاصلخیز او شنه ساحه ده چې خلک دلته د تفریح دپاره راځي او دا مخامخ کومه شنه ساحه او د زیړ تعمیرونه چې تاسو ته ښکاري دا د ننګرهار پوهنتون دی چې په دې پوهنتون کې هغه کادرونه هغه خلک او هغه پوهان د دې څخه روزل کېږي او روزل شوي دي چې د حساب خلک دي. موږ راغلي یو دلته تاسو ته تفریحي خپرونه برابرو. خپرونه را سره وګورئ، خوند ترې واخلئ او پاتې دې نه وي چې دا د درونټې ساحه دومره صفتونه لري چې زه یې صفت اصل بیانولی نه شم. یو تفریحي پارک دی دغلته چې خلک راځي د رخصتۍ په وخت کې دلته د خپل د وخت د ښه تېرېدو دپاره. د درونټې مایان یو ځانګړی د ننګرهار یوه غذا ده چې نوم لري په ټول افغانستان کې. البته دا اوس چې موږ په کوم موقعیت باندې ولاړ یو دا ساحه ده د درونټې د تونل، کوم تونل چې د کابل جلال آباد سړک کابل او لغمان ته وصلوي. نو د دې ساحې څخه تاسو ته خپرونه چمتو کوو، را سره پاتې شئ، خپرونه را سره وګورئ. دلته نو تفریحي پارک دی، یو ښکلا ده او د دې غره څخه تاسو چې ګورئ دا د ننګرهار ډېرې سیمې د دې ځینې ښکاري، خصوصا د جلال آباد ښار اومه ناحیه چې د دې څخه تاسو وګورئ ننداره کوئ نو ډېر یوه ښکلې او سرسبزه سیمه ده. نو را سره پاتې شئ، خپرونه را سره وګورئ، خوند ترې واخلئ. درنو لیدونکو راغلو د درونټې د ځوانانو پارک ته. دغه پارک د ځوانانو په پارک مشهوره ده، خلک تفریح ته راځي او د ماحول هم ډېر داسې یخ دی، د اوبو فوارې دي، شرشره ده، ونې دي، شنه ساحه ده، یخ سیوری دی. نو دا چې د اوړي موسم دی دلته خلک راځي تفریح دپاره. زه دوی سره هم د زړه خواله کوو، تاسو را سره پاتې شئ، خپرونه را سره وګورئ. درنو لیدونکو راغلو پارک ته او په پارک کې نو ماشاءالله ښکلي ځوانان دي، څوک په څه کارو بوخت دي، څوک لاندې او څوک تفریح کوي. دا ورور را سره ولاړ دی، د سره د زړه خواله کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ ورور. نوم مبارک دی. ما ولیدونکو ته اکرام الله. د کوم ځای څخه راغلی درونټې؟ دغه جلال آباد ښار. جلال آباد ښار نه. نو جلال آباد ښار کې ګرمي ډېره وه. هو بالکل. څنګه ده د دې د آب و هوا څنګه ده؟ دې ځای هم ښه وه، خو هلته هم سهار بارانونه شوي وو، هلته هم هوا ښه وه که نه. نو دا چې نن د جمعې ورځ د تاسو څو کسه ملګري راغلي درونټې ته؟ مونږ 4 نفره. دیګ مو همدلته وکړ؟ نه، ډوډۍ مو لاره کې خوړلې وه، هوټل کې نو ساعت مو تېر شو دلته. نو ته به مونږ ته څه وایې، یوه جالبه خاطره، یوه ټوکه یا د دې ملګرو سره کومه خاطره لرې هغه مونږ لیدونکو ته که ووایې؟ جالبه خاطره خو نه لرو، خو داسې یوه ټوکه یا دغه وړاندې کړو. دا ټوکه که نیمه هم راته وکړې صحیح به وي. دغسې اوس موږ 4 ملګري چې نن کوم راغلي وو او دغه تونل باندې تېرېدو، نو همدغسې یو هلک تېرېدو، موږ باندې غږ وکړو، او تاسو خو پیاده رو روان یاستئ.
موږ ویل خیر دی که ته رکشه کې ناست یې موږ پیاده روي نو هماغه زموږ د جالبه خاطره همدا وه چې موږ پسې د لرې نه غږ وکړو او دغې وکړو چې مثال تاسو پیاده روان یاستئ ولې رکشه هم څه نه دي راوستي دا رښتیا هم ډېره جالبه ډېره جالبه دغه ځکه اول ځل چې موږ پسې چا غږ وکړو په مینه راغلي وو دغه ځای ته فلاني راغلي اول ځل موږ هم نو ښه راغلاست اکرام الله جانه او ډېر مو ښه وکړل تفریح چې د ذهن اراموي نو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ مننه ډېره مننه